لکه د مخې نه درېشه که نه په دې ګاډي باندې ځان وجنې لکه درېشه د دې مخې نه تا ته ویم ګزار ولیکې نه پېږې کوتره دې کوم دا روټۍ د پلار دی چې خنې خنې پکې روانې یو څو نقد یې وم وروره تا ته ویم لیونی زما را ګړی ته نه ښکاري ځان بې وژنې څوک مړله وروره ته خو ما ته څه لیونی ښکاري زما په ګاډي ځان مې ته خو څه ګتې به ګتې وې خدای خو دې غل که واده مې نه دی کړی هله مازغه مې خراب شو ستا د لاسه ولې مازغه دې خراب شو خدای خو دې غرق او تباه که ستا د لاسه لیونی شوم وروره د دې نه څه غواړې دا خو کونډ دی ها زه خو مور یم ما چې وختي خوړلی اوهو دا څه په مصیبت واغوښتو چېرته په روغ سړي وانغوښتو خو په دقه لیونو پرېږده مړه ماته هلکه چېرته ځئ چېرته ځئ چېرته ځې مخکې ځه مخکې راځه چې موږ دې ورسه ویسو راځه چې موږ دې ورسه ویسو کور ته چې موږ دې ورسه ویسو که نه چېرته ځې راځه نه کوئ نه راځه دا راته ووایه چې چېرته به ځې ای کونډه تا ته ویم چېرته به ځې تا ته ویم چېرته به ځې د سخر کې مې د څه لپاره ځې د څه لپاره ځې بیمار دی هغې لپاره ځم داسې وایه سانډکور کیا ویم داسې وایه سانډکور کیا ډېر زیات ټینشن کې یم څه ټینشن دی څه ټینشن دی ما صبر درته ویم اورې خوار قسمت مې دی رشته مې کله هغو ته پته نشته چې دا کونډ دی اوس به زه خبرې څنګه کوم خبره خو د ټینشن ده خو ته ټینشن مه کوه د دې حل هم زما سره شته ویمه خبره خو د ټینشن ده خو ته ټینشن مه کوه د دې حل هم زما سره شته دی خرو هلو 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 ها پلیز مړه دې حل راته ووایه چې هغو ته پته ولري زه کونډ یم څه نه اورم ته چې د اسقر خواله ورشې د څلورو خبرو به تې تپوس وکړې څلور خبرو به تې تپوس کړې څلور خبرو تپوس به دې کوم اولنی تپوس به تې دا وکړې چې ستا طبیعت و څنګه دی هغه به درته وایي چې د مخکیني نه اوس ډېر بهتر یم ته به ورته وایې ماشاءالله ماشاءالله ټیک ده دویمه خبره دا چې ته به ورته دا ووایې چې یا د کم ډاکټر یا د کم حکیم نه تا علاج کړی دی هغه به تا ته ډاکټر یا حکیم وښیي ته به ورته ووایې چې دا زبردست سړی دی ټیک ده بس ټیک ده درېیمه خبره درېیم تپوس به تې دا وکړې چې ته څه خورې په خوراک کې درېیم تپوس به تې دا وکړې چې ته په خوراک کې څه خورې هغه به درته وایي چې یا یخني خورمه یا سوپ خورمه یا څه به درته یاد کړي چې هغه خورمه نو ته به ورته وایې ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېر زبردسته خوراک دی ته به ورته وایې دا ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردسته خوراک دی خوراک دی خوراک صحیح ده څلورم نمبر به څه شي څلورم نمبر د دې خبرې تپوس به تې وکړې چې ستا خدمت څوک کوي د هغې خدمت خو به څوک کوي خو ته به تې دا تپوس وکړې چې ستا بچي خدمت کوي لوریانې دې خدمت کوي که نوسیرې خدمت کوي لوریانې دې خدمت کوي که نوسیرې خدمت کوي که زامن دې خدمت کوي نو ته به ورته ووایې چې دا ښه خلک دی ټیک ده ښه دقه شان دی به کوم اوس خو دې ټینشن ختم شو که نه څه شی اوس خو دې ټینشن ختم شو که نه مړه ما سره خیال نه کوي ما چې سرکاري نوکري چې ما ته پنشن میلاو شوی دی سرکاري نوکري درته نه یادو ټینشن درته یادو څوک ټینشن سوچو ختم شو دې مړه لږ سپک شو السلام علیکم وعلیکم السلام اوس دې طبیعت څنګه دی ته ګورې نه سترګې دې ړندې دي مرګ ته نږدې یم ماشاءالله خو یې دقه شانتې که ښه دا راته ووایه چې کم حکیم او کم ډاکټر نه علاج کوي بچې
قبر زما اسپتال دی د مرګ فرشته زما ډاکټره ده. ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله سبحان الله کوم ښه ډاکټر دی دا ډېر زبردست ډاکټر دی A1 ډاکټر دی. نه به ورک شه نه پوهېږې په دې پلوسو پورې دې راکاږم شین دې کم. او دغه ډاکټر ټیک دی دغه ډېر زیات قابل دی دغه نه بل A1 ډاکټر نشته دغه علاج کوو دغه ورته صحیح علاج وکړي ښه. زما تپوس نه راغلی که ته زما مړ کېدو نه راغلی. ټیک یم ټیک یم مړه اوس بیمار نه یم. خبره واوره دا راته ووایه چې په خوراک کې څه خورې ښه شي خورې که بېکاره خورې مړه. څه به وخورم خو بس چې د یو ځګي نه راته زار میلاو شي چې ستا مړ شمه. واه زبردست کوم خوراک دی دې خوراک VIP خلک کوي ډېر مالدار کورنۍ دا خوراک کوي. دا خوراک ته مخکې کلی نه اوس په جوړ ټول سنډه به وي سنډه ټیک ټاک به وي برابر به وي. بچې دا ته څنګه خبرې کې ته ما مړ کې. ماشاءالله ماشاءالله بالکل برابر یم. ته وایې ته څنګه یې؟ بیمار زه یم او لیونه شوی دا دی. دا چې ښه دی کور کې برابر دی. ښه دا راته ووایه څنګه چې بچي مچي دې خدمت کوي که نه لوریانې زامن دلې خدمت کوي که نه کوي؟ یو هم پکې سړی نشته ټول طبعي سري دي. یو هم چېرته اوبه رانه وړې راله په لاس کې چې بابا دا وسکه. ماشاءالله ماشاءالله داسې بچي دې خورې هر چا له ورکړي سره زما چې کله واده وکړم داسې نیک عمله بچي دې خورې هر چا له ورکړي اورې چې تاله اوبه درکوي خدمت دې کوي ماشاءالله ډېر زبردست. الله بس ورک شه نه پوهېږي شین دې کم ته زما تپوس له راغلی وي که ته زما وجل له راغلی وي. زه خدای دې ورک که چېرته